ده صحابه کرام دي. یو صحابی ده الزبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده سرم دیر مینا کوله. او روایت کی دیس رازی امام بخاری راوله عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ وی اما والذی نفسی بیده فاغا اللہ می ده قسمی ده چا پلاس کی زمان ساده چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا چی نجدی کم انسانان و واقع پیڑیر مینو پاوکیو الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ. الزبیر رضی اللہ عنہ دے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ترور زوی دے، یعنی دا پلار دا خور زوی دے، دا عبداللہ دا خور زوی دے چی لاغینم دے صفیہ بنت عبد المطلب. او زبیر رضی اللہ عنہ بیا دے خاون دے دا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما. اسماء دا ابو بکر لور دا او دا عائشہ خور دا رضی اللہ عنہ. او زبیر بیا دا عبداللہ رضی اللہ عنہ پلار دے چی دام اچت شان والا صحابی دے. او پا آغس انسانانو کی دے چی اگوی تولکی گی عشرہ مبشرہ، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی ویلی دی گورا دیسی سمر اچت انسان دے. الزبیر فی الجنہ، زبیر پا جنت کی دے. او آغا شپگو کسانو کی دے چی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کل وفات کی دو نشپگ کسانی خولیو. آغا شپگو کی یو زبیر رضی اللہ عنہ ویدی شپگو کی چی بستا سکم خوخی او دوی چی سمشورو کرد بس آگه دی مشرش پاو کی یو زبیر رضی اللہ عنہ. بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زبیر زما خاص ملگرے. حدیث کی رضی پس صحیح بخاری سے مسلم کی دے ان لکل نبی حواریہ، دا ہر پیغمبر خاص ملگرے. سمر پیغمبران چی اللہ را لگلی دی نو دا دی پیغمبران خویو عام ملگری دی او بیا پا دوی که خاص ملگری یو خاص مرست کون که پا دی ملگرو کی خالص ملگری خالص. و ان حواری او زمان خالص ملگری چی دے الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ دے. الزبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ اللہ والا دیر مال ورکڑو او انتہائی صدقی بے کوری اللہ پلار کے بدی سر مشہور او دا دیر زیاد فضائل لی بلکہ زاقا فضائل لنظم بے خبر دیر اگدی کی خودے پا آغا کسانو کی دے چی اسلامی دیر پخا قبول کرو اولنو کسانو کی دے اسلام قبول کرے او کلے چی اسلام قبول کو دے شپاڑ اسکالا عمرو بلکہ بعض روایتونو کی دیس رازی وی اتکالا عمرو. زه حیران شم چې دی اوچتو خلکو دا سیرت واورم او به زمونږ د زمانې د ځوانانو ته وګورم غریبانان شپاړو کالو هلک له خبرو چل نه ورځي چې کله تربیت صحیح نه شوی او چې کله په دین نه پوه نور چې مور پلار درانه او دیندار او تربیت ولا کړی په دین کنه شپاړو کالو دی چې لسو کالو دیم سړی د شپاړو کالو زبیر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرے او دوانه ہجرتونے کری دی. سمانا دوانه ہجرتونے کری حبشی تا او بیا مدینی تا او سمر غزوات چی شوی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پکی دے آئی کہ زبیر رضی اللہ عنہ دے. بلکہ دا یادکا اولنی انسان چی دا اللہ پلار کی تور رویستی دا آگا زبیر رضی اللہ عنہ دی فضیلت تے گورا دا خندق پا غزا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا یو وقت کے زیادہ طویلو دا زبیر رضی اللہ عنہ وی فداک ابی و امی زبیر زمان مور پلار دیتانا قربان شی. پیغمبر چی چاہتا ہوئی چی زمان مور پلار دی پتا قربان شی دے بم سیو کی معمولی سڑک ہو بنی کیا بیا دا ارستے چی کم جنگون شیوی دی لکا یرموکو داسی نور پاگی کی دے شریک شوی دے دیر زڑور انسانو انتہائی زڑور انسان بتاگی وہ جب منگ ذکر کردی دے دے چکم خاص سیرت بینو چلی دے مور دل دے سخت تربیت ورکڑو
ډېره سخته مور ده او کله به دومره و دومره تکلیف به ورکو چې دا نورې زنانه به پسې رالي او هغوی به منع کو چې را ته څه کې د دې هلک سره وجنې که څه ورسره کړي نو هغې به ورته زه غواړم چې د ده نه تکړه سړی جوړ شي نو دومره زړور انسان د ده په تاریخ کې راځي جنگ یرموک که چېرته الله موقع راکړی جنگ یرموک تفصیل به هم بیان کړو دا تاریخي جنگ دی د اسلام په تاریخ کې د جنگ یرموک کې د مسلمانانو په مقابله کې یو لوی لښکر او دا صرف د ده په سیرت کې راځي چې دی 2 پیرې په دې لښکر کې ننوتی دی د سر نه اخري سر ته تللی دی او بیا پکې راغلی دی او بیا پکې تللی دی او بیا راغلی دی دا ګوره معمولي خبره تاسو په پښتو قالینو ناست یې لکه که یو سړی دا ووایي دا څه دشمن منځ کې ننوځه او بیا راځه دا جنگ د تورو جنگ دی دا د نیزو او د غشو جنگ دی په دې کې ورننوته یو غټ لښکر کې چې د هر طرف نه دشمني په دې کې چې ورننوځي او په منځ منځ کې پکې دشمنان مردار کې او بیا پې راځي او بیا ځي او بیا پې راځي دا د زبیر رضی الله عنه پیشن کسانی کولی شي چې څوک یې اوري نو کیدای شي هغه دا وایي چې یاره خو دشمن منځ کې وتې دي دا ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی خو الله یې احسان کړي هغه چا ته چې ایمان یې په اوچته مرتبه کې نو زبیر رضی الله عنه ډېر بهادر انسان و ډېر زړور انسان او په دې جسم کې داسې جوړ جوړ زخمونه شوي چې سړي به پکې د ګوتې دننه تلي او بیا یې زوی هم دقه شان و عبدالله بن الزبیر رضی الله عنهما حجاج ټوکړي ټوکړي کړی او د کعبې سره خوا کې زوړن کړی هغه هم دقه شان زړور انسان بلکې کله چې وړوکی و په بعضو سیرتونو کې راځي چې کله دی وړوکی و او امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه په لاره باندې تېرېدو نو د ماشومانان ټول وتښتېدو پټ شو یېرېدو د هغه نه او د عمر رضی الله عنه خو ځان له رعب نو ماشوم څه شی صرف دی به نه تښتېدو دی به ولاړ نو هغه ولې ورځ په سر لاس وزوی وي دا ټول تښتي ته نه تښتي ولې وی امیر المؤمنین نه لار تنګه ده چې لار درته پرېږدم او نه مې څه ګناه کړې ده چې تا نه یېرېږم نو هغه په خندا شوي بلکل خپل پلار په شان دی د هغه په شان زړور د هغه په شان تکړه انسان دی او چې پلار داسې اوچت انسان وي نو زوی به هم د هغه څوکي او بیا مور اسما رضی الله عنها کله چې دی په حرم کې و د کعبې سره خوا کې او د حجاج دا لښکر راغی د هر طرف نه نو د مور سره مشوره کوله او هغه دومره بوډۍ شوی و چې نظر یې ختم شوی ورته وی مور وی د هر طرف نه یې راګیر کړی یم ته څه وی وی زه خو دا ویم چې شاته نه شي هغه ملګري ته هم تلي اکثر خلک ته تلي دي یوازې پاتې شوی ښه نو ته څه وی شاته کېږې به نه وی مورو په تا یېرېږم په ځان نه یېرېږم داسې نه چې مړ مې کړي بیا مې ټوکړي ټوکړي کړي یا رانه سرمن وباسي یا نور څه کوي نو ستا زړه ته به تکلیف ورسي هغې ورته زوی وی چې ګډ کله حلال کړي که نه او بیا ترې سرمن وباسي نو هغه ته تکلیف نه میلاوي نو که تا ټوکړي ټوکړي کوي یا درنه سرمن وباسي یا څه کوي دی او باسي هم ته مړ شوی نو چې د دې ښځې زوی او د زبیر زوی او د ابوبکر صدیق نوسی دیو معمولی سړی دا هم څوکي که نه ذریة بعضها من بعض د نیکانو خلکو تذکره الله کړې ده د آل عمران خاندان د عمران الله وی دا نیکان خلک ټول یو بل کې وو یعنې د یو بل نه پیدا و نیکان خلک کله چې د خاندان دینداره یې که نه مزې به کوې دا چې یو بل کې دینداره پلار دینداره زوی دینداره لور دینداره تره زوی دینداره تره دینداره ماما دینداره دا بل شان کورنۍ او دا ډېرو لږو خلکو ته دا نعمت نصیب کېږي ډېرو لږو خلکو ته